موږ په دې بې غیرته خلکو پسې نښتي یو دې سیاستدانانو پسې هلکه دا به راله دا وکړي هغه به وکړي دې تا له د وړو تیلی نه شي ارزانولی دی به تا نور څه وکړي دې تا له ټماټر کیلو نه شي ارزانولی چې هلکه دغې کیسه لږ ریټ ښه کړي تاله دې تا له دغه نه شي کولی دنیاوي څه پیدا نه شي در رسولی نو اخروي پیدا به څه در ورسوي دا خو ډېره لرې خبره ده او ما ته پسې نښتي یو هېڅ ته پسې نښتي یو د یو بل سپېږمې پرې راشله وو هلکه ګوره زما په لیډر پسې به خبره نه کړي که دې وکړه نو دا به وکړم هغه به وکړم د خپل ورور سره جګړه کوم نه دغه بې غیرته لپاره دغه بې غیرته ما له دونه نه شي کولی د څه حل پې چې اوچت کړی دی چې هلکه زه به دې خلکو له خیر ورسوم دې خلکو سره به خیر ښېګړه کوم د دغه خبرې قسم یې دې اخیستلی دی نو هله دې مشر کړی دی او دې د هغه خپل قسم مخالفت کوي د هغې خلاف کوي او راځي په خلکو باندې ظلمونه کوي ټیک شول او ما ورته رالګو د دغه خلکو په سر باندې د یو بل سره خپل تعلقات هم خراب کړي دي خپل لین دین هم د یو بل سره خراب کړلی معاشرتي نظام خپل خراب کړلی خانداني نظام خپل خراب کړلی د دغه خلکو دپاره هغه ما ته له څه وکړه هېڅ سلام نه شي کولی ما ورته خو غریب خلک یو ما ورته د خو دغه څیز ضرورت دی چې لکه وړه ارزان کړو ټماټر ارزان کړو پیاز ارزان کړو دا ارزان کړو دا ارزان چې دغه شی ګران دی نو زه به بل شي باندې څه کوم ما تا له دا ووټ د څه لپاره درکوو په څه باندې پوهېږي خو بهرحال مونږ هم ډېر بېوقوفه یو چې په دې نیت باندې ووټ ورکوو چې یاره دا به دا وکړي هغه به وکړي دا هېڅ هم نه شي کولی دا خلک یا 2 ساعتې زما دې ځکې دا خبره چې 100 کاله به تېر شي 100 کاله او په دې خلکو پسې به تاسو ور روان یئ خو دا تاسو له هېڅ هم نه شي کولی نه دنیاوي لحاظ سره څه کولی شي نه اخروي لحاظ سره آخرت خو د هغو خپل تباه او برباد دی نو ما ورته هله به څه وکړي څه باندې پوهېږي زمونږ هم دنیا تباه او برباده کړه آخرت یې راله هم تباه او برباد د یو بل دشمنان یې کړو څه باندې پوهېږي او موږ بس نښتي خپل نقصان ته نه ګورو بس صرف د هغو هغه پیدا موږ نه لږه پناه ده پناه هم نه ده د هغو خب د مزو چرچو زندګي ده زما او ستا نه پیدا اوچته کړه پیدې رانه اخلي او موږ ورته ایسته ناست یو او چغې مو ولوه زنده‌باد او مرداباد چغې مو ولوه بد حال مساس کړی دی نو دغه زنده‌باد او مرداباد باندې خېټه ډکېږي لکه خېټه مې ډکېږي نه ډکېږي په دغه قصو باندې که خېټه ډکېدی خو مزې وي بس بیا موږ هم دا چغې والی چغې ووایي وږی شي په قصه باندې پوهېږي سړی چې څونه خبرې کوي هغو نه وږی کېږي هلته چغې ووایي راشي بیا به کور کې شکور نه خپې راتاو کړي تباهي وکړي د خپلو بچو د رزق تباهي وکړي قصه باندې پوهېږي نو به هر حال د دې خلکو نه ځان ساتئ دا هېڅ نه شي کولی دا داسې ګورئ هسې زمونږ هغه زندګي یې لنډه تنګه کړې ده مونږ ځان ته ټینشن لګولی چې پلان کوي وګټي ډېره مزه به وکړي ډزې به وکړم او چغې به څه چل به وکړي ته تا ته به څه پیدا در ورسي که هغه یې وګټي که بل یې وګټي ما ته خو څه پیدا نه در رسېدلي اوسه پورې که تاسو در رسېدلي د خدای په کور کې ناستئ قسم وخورئ تاسو له اوس دا روډ وکړو که نه اوس راته چا وایي چې دا په 2010 کې په 2016 کې د دې 2010 کې د دې دا منصوبه راوتلې وه ته ورشه دې روډ ته ورکوز شه یاره که میاشت پس دا روډ دلته وجو ما ته ووایه میاشت پس په قسم باندې دې کې به لښتي جوړ شوي لښتي به پکې جوړ شوي دغه دو کارکردګي ده د دې خلکو